شعر و شاعرۍ سره د کوم وخت نه مینه ده؟ کوم وخت نه لرې شعر واورې؟ والا شعر و شاعرۍ سره مې زما مینه له پخوا نه ده. کله چې پوه شوی یم چې وطن سره باید مینه وکړم او نور به مخکې نه ځم. لاړشه مخکې لاړشه که نه خو چې دغه ځای ته ځان رسو انډایرکټ راتاو شو، موږ د عزت مینې ته به راشو. بس نو شعر شاعري مې واقعا خوښېږي، ځکه په شعر شاعرۍ کې د هر انسان د زړه درد پروت وي که نه، د هر انسان د زړه خبره پرته وي. یو شعر به وي هغه کې به د مینې قصې وي، خو حقیقت داسې چې هغې کې به درد وي، هغې کې به د وطن مینه وي. مینه اوس داسې نه ده چې تنها مینه مطلب چې زه جانان سره به زه مینه کړم، نه، مینه خو وطن سره هم کېږي، مینه خو لا عزیز صاحب سره هم کېږي، صفای صاحب سره مینه خو له آزاد صاحب سره هم کېږي، له جانان سره هم کېږي. مطلب دا نو اوس هر خوا څوک چې کش کوي پوه شئ. نو شعر شاعري سره واقعا زما جانان سره د مینه کړې که نه؟ دا سوال خطرناک نه اوس خو ما دا ګپ شپ بنډار کوو په حساب باندې که نه، رسمي نه وي ناست، موبایلونه ټولې بندې دي. داسې د دې سوال جواب نه لرم. اما مینه مې کړې، مینه خو داسې ده چې مینه پلار، مور، وطن پوه شئ. زما مور جانان ده، زما پلار جانان ده، زما وطن جانان ده پوه شئ. د مینې کې ډېر دردونه بس دا دې ښه کړي تا چې کومه مینه کړې په دې کې درد نشته دی، خو دا زموږ مینه کې چې دردونه ډېر زیات دي، تباهي د زندګي خرابوي. دې کې به چې دی مطلب سړی ودردېږي خو داسې لږ، او دا کوم یو چې دی دا کوم لاین چې زموږ دی دا ډېر خراب لاین دی. دې ته ښه دی چې یې نه بې له شکه دردونه ډېر